قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ محترمو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مفتی جان محمد راشد صاحب د قرآن کریم تفسیر او ترجمه درس ته نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے۔ سورة بقرة او يوصل يولسم آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فتیرو درسونو کې خو الله رب العزت یهود او نصارا په مکمل ډول راوپېژندله چې یهود هغه کسان وه چې هیڅکله یې د وعدې وفا نه کول، انبیا یې په شهادت رسول، د الله د اوامرو خیال نه ساتي او د الله د رسولانو بېعزتي یې کول، همداسې نور څه. نصارا هم هغه کسان وه چې په خپله زمانه کې د الله رب العزت نافرمانه انسانان وختله. د دغو یهودو نصاراو شرارتونه او بد طبیعتونه، بد خصلتونه په هر زمانه کې د دوی د اولادو سره هم ملګري وه او سم دستي یا د دوی سره مل وه او ځینې پاتې کېدل نه. دغه بد صفتونه په مدینه منوره کې هم دوی درلودله، ان تر دې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یې په وار وارو داسې خبرې وکړلې چې نبي ته یې د زړه تکلیف یا ازار وررساوه. په تېرو درسو کې خدا خبره وه د یهودو او د نصاراو په خپل منځ کې هم ځینې داسې شرارتونه وه چې خبرې به یې داسې کولې تا به دا فکر کوئ چې یقیني دا انسانان په پوره ډول باندې په دین کې داخل سوي دي، حال دا چې د دوی حرکتونه سراسر د دین اسلام خلاف حرکتونه وه. نو یو وار د یهودو او د نصاراو تر مابین څه جنجال یا څه خبره منځته رالل. هغه پیښه داسې وه چې د نجران څخه یو څه کسان نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته راغله. نجران یو علاقه و، نصارا پکښې اوسېدله. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته چې رالل نو د یهودو یو څه علما هم رالل، احبار الیهود ورته ویل کېږي، هغه هم رالل. په مابینځ کې د دوی دواړو ډلو چې یهود او نصارا وه خبرې تبادله سولې، یو څه غږونه پورته سوله او جنجال پیښ سو. رافع بن حرمله چې د یهودو له طرفه څخه یو څوک و، هغه نصاراو ته بدې خبرې وکړلې او د عیسی علیه السلام انکار یې وکړي او د انجیل چې پر عیسی علیه السلام و د هغه څخه هم انکار وکړي. په نصاراو کې هم یو نفر راپورته سو، دا خبره یې وکړله چې ستاسو تورات دا هم داسې کتاب نه دی او د موسی علیه السلام په باره کې انکار وکړي. نو الله رب العزت د دوی دواړو دغه دعوې ور باطلې کړلې، ور رد یې کړلې. هر یوه ځان ته خطاب کوي او ځان ته دا خبره کوله. یهودو هم دا دعوه کول الامور د جنت حقدار یو، نصاراو هم دا دعوه کول الامور د جنت مستحقین یو. که څوک واړي چې جنت ته ولاړ سي تر ټولو اصلي مستحقین موږ یو، د جنت حق موږ طلبولی سو. دواړو ډلې دعوې شروع کړلې. الله رب العزت آیاتونه نازل کړل، د دواړو ډلو دغه دعوه یې په دلیل باندې ورماته کړله. نو الله رب العزت فرمایي په دغه آیات کې وقالو، او د یهودو نصاراو به ویله وایي لن یدخل الجنة، هیڅکله به داخل نسي و جنت ته، الا من، مگر هغه څوک کانه چې وي هودن یهودي وي او نصارا یا نصراني وي. یهودیانو خپلې ډلې ته د جنت ته دعوه کوله او نصاراو خپل ځان ته د جنت دعوه کوله. په موږ کې هر یوه ډله حقداره ده. تلک امانیهم، الله رب العزت فرمایي دا د دوی ارزوګانې. قلت ورته ووایه نبي هاتو، تاسو راوړئ برهانکم، ستاسو دلیل، ان کنتم صادقین، که تاسو په دا خپله دعوه کې رښتیني یاست نو دلیل پیش کړئ. مفسرین علیهم الرحمه فرمایي وایي د مسلمان مؤمن بیا خصوصا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې امتی وي هر خبره باید مدلله وکړي، په دلیل ثابته کړي. د خپلې دعوې لپاره یو څه داسې دلایل ولري چې خپله دعوه باندې مضبوطه او محکمه کړي. داسې خبرې لکه زموږ په ځینو انسانانو کې چې رواج دي یا پر ژبه یې جاري وي، خبره کوي بې له دلیله
خصوصا د دین په باره کې مسایل بیانوي دلیل نشته ورسره، او انسانان ته فتوا ورکوي دلیل نه لري. بس اورېدل سوي شان د ژبې پر سر باندې انسانانو ته په داسې نامه باندې پیښول، پر هغه باندې بیا اصرار و ټینګار هم وي، دا چندانې صفت نه دی بیا خاص د مسلمان مؤمن لپاره. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امتی لپاره معلومه دا سوله چې انسان باید پر محض ارزوګانو باندې هم خپل تکیه او باور ونه لري. مفسرین دا خبره هم کوي، الله رب العزت چې د دوی درجې لوړې کې تلک امانیهم، دا د یهودو د نصاراو ارزوګانې وې. نو دوی فرمایي چې مؤمن مسلمان باید هم د الله رب العزت څخه بې له عمله ارزو ونه کړي. عمل نسته په منځ کې، خو د الله څخه غټې غټې ارزوګانې لري، غوښتنې لري، امیدونه لري، پر دا خپلو امیدو باندې تکیه کړې وي، پر دا خپلو ارزوګانو باندې اعتماد و باور کړی وي. لہذا 30-40-50 کاله ناحقه او بې فایدې پر انسان باندې تیر سي، صرف د یوې خبرې بنیاد باندې چې دی پر دا خبره باندې اعتماد کوي، باور کوي چې الله غفور رحیم دی. واقعي خبره ده چې الله غفور هم دی، رحیم هم دی، بخشش کوونکی هم دی، رحمت کوونکی دی، مګر ستا عمل او ستا د عمل په میدان کې الله رب العزت د مغفرت او د رحمت فیصلې کوي. په دې امید او په دې ارزو کښېنستل چې الله غفور رحیم دی، نور نو د یوې ګناه څخه مخ مه اړوه. تلک امانیهم، دا خو د یهودو د نصاراو ارزوګانې وې. مؤمن مسلمان ته خو د خپل ژوند د تېرېدلو لپاره فلکهاو علمای کرامو اصلي مسیر او اصلي جاده ور معلومه کړې ده، اصلي لارې ور معلومه کړې ده، اصول او قواعد ور ښودلي دي. هر انسان پر هغه اصولو باندې ولاړ سي، پر هغه اصولو چلیدل فرض عمل دی، لازمي او واجب عمل دی. که څوک د دغو قواعدو اصولو خلاف ورزي کوي، الله رب العزت به د قیامت په ورځ ګرفت کوي. نو په دې آیات کې موږ دوې خبرې زده کوو. یوه خبره دا ده چې ارزوګانې ونه لرو، جنت زما دی، جنت ته څوک نسي تللی، پلانه پلانه پلانه. همداسې لکه دا خبره چې ما درته وکړله چې الله غفور رحیم دی، دې ته ورته نورې خبرې. یو خو عمل نه وي او ارزو د الله څخه لرو، غوښتن لرو، دا هم چندانې کار نه دی. او بله خبره مو دا زده کړله چې خبره باید په دلیل سره وکړو، خبره باید په دلیل سره وکړو. خصوصا دغو انسانانو څخه زما ورونو تاسو بیخي دلیل غواړئ چې هغه کوي کاروبار، کوي بل کسب، مګر مسائل هم خلکو ته ورکوي. جنابه د دې مسلې کم از کم یو حواله راوشئ، یو کتاب راوشئ، د کتاب نوم راوشئ، صفحه او جلد و ټکي راوشئ. دا خبره د کم ځای څخه ته کوي، ناحقه کار د ده اصلا مسایل ښودل نه وي، فتوا ورکول د ده کار نه وي، مسلک یې نه وي، مګر انسانانو ته یې ورکوي. انډیوالان وایي سر ناست و زما انډیوال دا ویل چې دا کار داسې که، دی ظالم هم راولاړېږي هغه کار دغسې کوي. خبره په دلیل کول او د الله رب العزت څخه د عمل په میدان کې بیا ارزوګانې کول، دا خوندور او بهترین صفتونه دي. بلا من اسلمه، الله رب العزت داسې یو قانون کښېښودی چې د قیامت ورځې پورې الله رب العزت ته څوک تسلیم سو، نو الله رب العزت په د آخرت په ورځ سزا نه ورکوي. تر قیامت ورځې پورې دا قانون دی. بلا هوکې، یا داسې نه ده لکه تاسو چې وایاست یهودو نصاراو. قانون دا دی، من هغه څوک اسلمه چې تابعدار کړي وجهه خپل ځان لله د الله لپاره، د الله مکمل تابعداري وکړي، مکمل د الله تابع سي، مکمل د الله د احکامو متابعت او فرمانبرداري وکړي. وهو محسن، او دی نیکی کوونکی وي. دغه انسان چې الله ته ځان تسلیم کوي، په حقیقت کې دغه انسان پر ځان باندې احسان کوي. نو الله فرمایي چې د الله ته ځان تسلیم کوي او د ځان سره نیکی وکړل، فله اجره، نو د ده لپاره د ده ثواب دی عند ربه، د ده رب په دربار کې الله رب العزت به د قیامت په ورځ د ثواب د تور کوي. دا خبره خو همیشه زه کوم، اوس بیا تکراروم. وهو محسن، هر انسان چې نیک عمل کوي د ځان لپاره یې کوي، پر نورو دې احسان نه اچوي. ولې په تېر درس کې دا خبره وسوله، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. تاسو کوم د خیر کار چې کوئ دا د ځانو لپاره کوئ، او د الله په دربار کې به تاسو دا کار نتیجه او ثواب پیدا کړئ. نو قانون خدا سو فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم، او نه به بیروي پر دې انسانانو، ولا هم یحزنون، او نه به دا انسانان غمجن کیږي، نه به د مخلوق له طرفه بیروي، نه به داسې په زړه کې غمجني لري چې هیڅ سبب العامل معلوم نه وي. د دواړو غمو او بیرو څخه به الله رب العزت دغه انسان ته نجات ورکړی وي. الله دې را نصیب کړي. اوس موږ ویلی سو چې موږ دا کار کوو، د الله قرآن ته راځو، د الله قرآن اورو، نو دا ارزو د الله څخه وکړو او دا په کلکه غوښتنه کوو، دعا کوو چې الله رب العزت به موږ او تاسو د حزن او د خوف څخه د قیامت په ورځ ساتي. او دا وعده اوس هم ده، انسانان په پوره ډول پر قرآن باندې عمل وکړي، د قرآن سره تعلق وساتي، الله رب العزت بیره او غم د دوی څخه لرې کوي.
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت أول اليهود يهود دا خبر وکړه ليست النصارى نصارى ندي على شيء پر هیڅ دین باندې ندي نصاراو په باره کې یهودو دا خبره وکړه چې نصاراو نه د عیسی دین منلی دی نه هغه نبي وو نه پر انجیل باندې دوی عمل کړی دی ناحقه د دوی دعوی دي چې کوي وقالت النصارى او نصاراو هم دا خبره وکړه ليست اليهود يهود ندي على شيء د دین پر هیڅ باندې د دین پر یو حصه باندې هم دوی عمل نه کوي دوی د دین څخه فارغ دي دین اصلا پیژني نه د موسی علیه السلام مبارکې خبرې وکړلې دواړو غټې غټې دعوې شروع کړلې وهم یتلون الکتاب او حال دا چې هم یهود او هم نصارا کتاب تلاوتوي د یهودو کتاب خو تورات چې موسی علیه السلام تورکول سوی و د عیسایانو کتاب خو انجیل و چې عیسی علیه السلام تورکول سوی و دواړو دا کتابونه تلاوتول مګر بیا هم دا دعوې شروع کړلې چې یا د تورات څخه منکر او د انجیل څخه منکر دا دعوې شروع کړلې نو الله رب العزت د دوی دواړې دعوې رد کړې کذلک همدارکم قال الذین وویل هو کسانو یا به ویل هو کسانو لا یعلمون چې نه پوهېدل مثل قولهم د دوی پر کمې خبرې کول هغه یو څه هوښیاران خو بلا شي چې خبره کوي یو پر یو دلیل باندې یو څه نه یې پوه که څوم خبره ژوره نه وي خو بیا هم د خپلې پوهې په خاطر باندې خبرې ته یو رقم د حکمت پوه شروع اغوندي خار خو د دو کسان څه خراب دی چې هېڅ دلیل نه لري ناحقه په نورو کسانو پسې دي دغه نو د دې وړ دي چې سړی تیل ویسي او د سر یې پکښې اول وار دی پښو د خوا نه سر د خوا چې اول یې سترګې کبابې سي بې له دلیله په چا پسې کېدل او ځان ته معلومات څوک نه لري دلیل نسته په یو چا پسې کېدل دغه نو چندانې کار نه دی هېڅ کار نه دی قال الذين لا يعلمون مثل قولهم کسانو چې علم نه درلودی یهود علماو خدا دعوه کول چې موږ په تورات پوهیو نو ځکه د انجیل انکار کوو د انجیل طرفدارانو بیا دا خبره کول چې موږ انجیل مطالعه کړی دی ځکه نو د تورات انکار کوو دا په مابینځ کې چې دا بله ډله وه چې په شینه پوهېدل نه په تورات پوهېدل په انجیل پوهېدله دغه کسان هم د دوی په رقم خبره شروع کړله وکذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم نو فالله نو الله رب العزت به یحکم بینهم فیصله کوي د دوی په مابینځ کې یوم القیامت د قیامت په ورځ فیما کانوا فیه په کوم شي کې چې دوی یختلفون اختلاف کوه الله رب العزت به حکم وي فیصل به وي د دوی په مابینځ کې به د دغه جنجال فیصله رب العزت کوي د قیامت په ورځ دا خبره زما ورونو واورئ کم انسانان چې په نورو انسانانو بې له دلیله پسې کېږي او دلیل مضبوط نه لري د دغو انسانانو په باره کې به الله رب العزت د قیامت په ورځ فیصله کوي دا یو خبره زه د عبرت لپاره کومه موږ چې د حنفي مذهب مقلدین یو او د احنافو د مشر امام اعظم ابو حنیفه رحم الله تعالی طرفداران یو په زرهاو دلایل په کتابو کې داسې موجود سته چې موږ پر دغه دلیل پر دغه دلیل پر دغه دلیل پر دې لار باندې پسې یو دغه دلیل په دغه دلیل باندې اوس هغه کسان چې دا دعوه کوي چې موږ د امام صاحب مذهب نه منو نور انسانان پسې کېږي بې له دلیله نو د دې انسانانو په باره کې به د قیامت په ورځ فیصله کېږي یو داسې څوک داسې یو پیړۍ نسته چې د احنافو علما دي په هغه کې تېر سوي نه وي داسې یو زمانه راغلې نه ده چې هلته دې د احنافو علما وینه نو د داسې چا په باره کې چې امام اعظم ابو حنیفه رحم الله تعالی دی بیا هم داسې خبرې کول چې هغه په څه نه باندې پوهېدی نو د قیامت په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې دا فیصله الله رب العزت کوي ولې خبره دا د زما ورونو اصلا د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله تعالی استادان 4,000 کسان دي 4,000 کسانو څخه امام اعظم ابو حنیفه رحم الله تعالی علم زده کړی دی علم یې زده کړی دی او معلومات یې حاصل کړي دي او سوال دا دی چې دا کسان یې کوي چې امام صاحب په احادیثو نه پوهېدی د دې ساده مثال لاستی امام صاحب د حدیثو په کتاب کې راجمع کول ته فارغ نه و لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیش مخ نه مخ ته صحابه کرام و د نبی سره ډیره گزاره هم کول د نبی په هر رقم حالت باندې هم خبر و مګر تاسو ګورئ په احادیثو کې د حضرت ابوبکر صدیق او د حضرت عمر رضی الله عنه احادیث ډیر کم دي که یو سړی دا دلیل وایي چې امام صاحب په حدیثو نه پوهېدی نو دا خبره هم باید وکړي العیاذ بالله چې ابوبکر او حضرت عمر هم په حدیثو نه پوهېدل خو د هغو څخه هم حدیث کم رانقل سوي دي وجه دا ده چې ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله عنهما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې اوسېدل د مسلمانانو په اجتماعي کارو باندې اخته و ځکه نو احادیث دوی نه دي راجمع کړي کښتو صحابه کرامو چې د دوی څخه په درجه کې کښته وه ابو هریره رضی الله عنه انس بن مالک رضی الله عنه همداسې نور صحابه کرام هغه ډېر احادیث را نقل کړي دي
امام اعظم ابو حنیفه هم په دغه وخت کې چې د احادیث نه دي راجمع کړي او معلومات یې زبردست درلودله د آیاتو د احادیث څخه مسایل لکشل د ده څخه وروسته انسانانو بیا احادیث راجمع کړل د ده مسایل یې راجمع کړل او داسې نور څه. امام مالک او امام شافعي صاحب رحمهم الله تعالی هم داسې کسان وو. نو د داسې چا په باره کې زما ورونو دا خو یقیني خبره ده. نن موږ کتاب وایه علامه شامي صاحب رحمه الله تعالی زموږ او ستاسو د حنفي فقه یو سرکرده او سرخیل عالم دی. ابن عابدین رحمه الله تعالی اصلا نوم یې محمد امین رحمه الله تعالی دی. نوم یې دا دی. ابا د خپل کتاب کې شرح هغو انسانانو ته کړې ده کم انسانان چې د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی سره حسد او بغض کې نه کوي. او هغه دا ویل دی لعنت ربنا اعداد رمل، زموږ د رب لعنت دی پر هغه چا باندې وي چې هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی سره حسد کوي. څونه لعنت؟ اعداد رمل، د ریګو د شمیر په شان باندې چې څومره د ریګ ذرات وي هغومره لعنت دی الله رب العزت پر دغو انسانانو وکړي. دا خبره چې نن ما ولیدل یقیني پوه شولم چې د امام ابن عابدین رحمه الله تعالی دغه شرح دغو انسانانو په باره کې قبله سوې ده. کم انسانان چې بې له دلیله او ناحقه د خپلو خواهشاتو پر بنیاد باندې د هغه سره حسد او کینه کوي. دا خبره مې په دې درته وکړه زما ورونو چې د دغه شرح څخه خو ځان کم از کم وساتئ. دا که امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی ستا په نیز پر حق دی که ناحقه دی د دغو شرح څخه نو ځان وساته. څه ضرورت شته؟ که ضرورت شته تاسې راته ووایاست. یو سړی ناحقه داسې عمل کوي چې د علماو شرع د ځان لپاره حق بولي او د هغو شرع بې له چونو شرع د رب العزت په حضور کې قبلیږي او قبلې سوي هم دي. دا خبره چې نن ما ولیدل یقیني پر هغو انسانانو مې زړه وسوځل سو. د زړه د اخلاصه درته وایم، یعنې داسې چې الله رب العزت چې دغو انسانانو ته هدایت وکړي چې ناحقه انسانان په فتنه کې اخته کوي. څه ضرورت دی چې د یو چا شرع؟ دغه الفاظ دي لعنت ربنا اعداد رمل، د ریګو د ذراتو د شمیر په شان دي. پر هغو انسانانو د رب العزت لعنت وي کوم انسانان چې د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی سره حسد کوي. د حسد زما ورونو دوې وجې دي. یا خو به دغه انسانان په علم کې در امام ابو حنیفه لوړ وي، د اوس زمانې کسان لوړ خو نه دي. یا به په علم کې کښته وي چې کښته دي نو ناحقه حسد کوي، په علم کې لوړ نه دي. یا به دا کسان مجتهدین وي، اجتهاد ته به رسېدلي وي، اجتهاد ته خو نه دي رسېدلي. نو معلومه چی سول چې دې انسانانو سره شی نسته. دا چې شی نسته حسد پر دې بنیاد باندې دی چې ناحقه بې له دلیله. نو فالله یحکم بینهم یوم القیامة فیما کانوا فیه یختلفون. که څوم دا آیاتونه د یهود د نصاراو په باره کې راغلي خو الله رب العزت به د هغو ټولو انسانانو په منځ کې فیصلې کوي. کم انسانان چې په دې دنیا کې د حقې او باطلې لارې تر مابینځ جنجالونه کوي، څوک یې مني څوک یې نه مني، الله به د هر چا جنجال د قیامت په ورځ فیصله کوي. خو یو خاص مې دا دی زما ورونو چې کم د نورو انسانانو شرایع خو پرېږده، د دغه عالم شرع چې په خپل کتاب کې لیکلې ده او په دغه الفاظو لیکل سوې ده د دې څخه ځان وساتي. د دې څخه ځان وساتي. حتما الله رب العزت د دغسې انسانانو شرایع قبلوي او قبلې سوي هم دي، په سترګو یې تاسو وینئ. بیا به نوی بیعقل انسان بیا هم په دې لار پسې کېږي. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه وسعى في خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. ومن اظلم او څوک دی لوی ظالم. خبره دا ده د آیتونه هغه وخت نازل شول چې رومیانو بیت المقدس څخه انسانان منع کړل د عبادت لپاره، او مشرکینو بیا په مکه معظومه کې د عبادت څخه صحابه کرام او نبی یې منع کوي. نبی او صحابه کرام یې منع کړله. نو الله رب العزت دغه آیتونه نازل کړله چې در هغه انسان به څوک سخت ظالم وي چې د الله رب العزت د مسجد یا د الله رب العزت د هغه ځای څخه چې د الله عبادت کیږي انسانان منع کوي. تر دغه انسان نو د مځکې پر مخ باندې بل ظالم انسان نشي کېدلی. الله رب العزت فرمایي ومن اظلم او څوک دی ډېر لوی ظالم ممن تر هغه چا منع چې منع کي مساجد الله د الله رب العزت د جماعتو څخه انسانان منع کي. انسانانو ته مشکل ورپېښوي، انسانان ناحقه کار لري، خبرې ورته کوي، د ده په حرکاتو خبره باندې انسان د مسجد څخه منع سو. هغه څنګه ان یذکر چې یاد دي سي، یاد دي کړل سي فیها په د مساجدو کې اسمه د الله رب العزت نوم، وسعى او هغه انسان کوشش کوي فی خرابها د مسجدو په نړېدلو کې کوشش کوي. تر دغه انسان نو د مځکې پر مخ باندې ظالم او بدبخته نسته. اوس نو زما ورونو څو واره دا خبره موږ درته کړې ده، بیا درته کوو. مساجد هغه ځایونه دي چې د الله رب العزت کورونه دي بلا کیفه. مساجد هغه ځایونه دي چې د الله رب العزت رحمتونه 24 ساعته هر دقیقه او هر ثانیه پر دې ځایو باندې نازلیږي. مساجد هغه ځایونه دي زما ورونو چې په آخره زمانه کې به امن په دغو ځایو کې وي.
مساجد هغه ځایونه دي زما ورونو چې د اسلام اصلي اساسي خدمت دغه منبر او محراب څخه را شروع شوی دي. مساجد هغه ځایونه دي چې د دارالاسلام یا د مسلمانانو لوی لوی علامې دي، شعائر اسلام ورته ویل کېږي، اسلام لوی علامې دي. او مساجد هغه ځایونه دي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې، په خپل لاس مبارک باندې دغه یو مسجد اساس ایښی دی. د هغه لپاره د بني نجار قبیلې څخه مځکه رانیولې ده، د هغه معاوضه یې ورکړې ده، د هغه عوض یې ورکړی دی، بیا د مسجد اساس ایښی دی. مساجد هغه ځایونه دي زما ورونو چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ناستو، وحی به راتللې، د صحابه کرامو پاک جماعت به ورسره ناستو، د الله رب العزت الفاظ به د نبی په ژبه اورېدل. او مسجدونه هغه ځایونه دي زما ورونو چې د هغه ځای څخه د اسلام د نورو شعبو خدمتونه سوي دي. او مسجدونه هغه ځایونه دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شپو شپو په هغه کې اعتکاف کړی دی. دغه مساجدو په باره کې زموږ هغو انسانانو ته چې په مسجد کې خنډ، د مسجد د لمانځه په باره کې مشکل پیښوي، امام ته مشکل پیښوي، مقتدیانو ته مشکل پیښوي، محل والا ته مشکل پیښوي، د لمانځه څخه د ده په حرکت، د ده په وینا باندې یو څوک منع سو، دا انسانان دي یقیني پر ځان باندې وبېرېږي. د مسجدو څخه باید غلطه استفاده ونه سي، نه امام غلطه استفاده وکړي، نه محل والا غلطه استفاده ځینې وکړي، نه د مسجد څخه سیاسي کار واخیستل سي، نه مسجد په سیاسي کارو کې استعمال سي. د مسجد څخه باید داسې یو اواز بلند او پورته سي چې هغه حق اواز وي، د مسلمانانو خیرخواهي پکښې پرته وي، د ټولنې خیرخواهي پکښې پرته وي، د محل والا یقیني خیرخواهي پکښې پرته وي. په حقیقت کې یقیني د محل والا هر څه پکښې پراته وي، د دنیا او د آخرت د سمېدو اسباب په دې مسجد کې باید پراته وي. او مسجد باید مزین او ښایسته وي. ښایستهوالی دا نه دی چې انسانان نقش او نگار کوي، دا وکه پلانه وکه داسې وکه. د مسجد آبادي زما ورونه دغه ده چې تاسو عملي په دې ځای کې ناست یاست. د مسجد آبادي هغه په جماعت سره ده، په اذان سره ده، په اقامت سره ده، او د الله رب العزت د قرآن په خدمت سره ده، او داسې نور څه. نو افسوس پر هغو انسانانو باندې زما ورونو چې هغه زموږ او ستاسو په ښار کې مسجدونه لري، خو دروازې ته یې کل پوره اچول سوي وي. د دغو انسانانو څخه به الله رب العزت حتما سوال کوي چې دا خو زه د مسجد و، زما د عبادت ځای و، ستا سره وس و مګر بیا دې هم نه جوړاوه، ستا سره وس و بیا دې هم خلک د جوړېدلو لپاره نه پرېښول، ستا سره وس و د نورو انسانانو سره وس و بیا دې هم انسانان د مسجد د جوړولو څخه، د تعمیر جوړولو څخه منع کول. تاسو وګورئ د زموږ او ستاسو په ناحیو کې وګورئ ډېر مسجدونه چې موږ خپله په سترګو لیدل دي، دروازې ته یې کل پوره اچول سوي وي، د یوه وخت اذان و جماعت و اقامت نه پکښې کېږي. په دې باره کې زما ورونه هر یو د ځان سره فیصله وکړي که الله رب العزت ما ته وس راکوي، که ناجوړه مسجد و جوړوم به یې، که په یو منطقه کې نه و هلته به زه مسجد حتما جوړوم. زما خپله یوه ارزو دا ده په ژوند کې، او یو ارمان مې دا دی چې الله رب العزت دومره وس ما ته شخصي راکړي چې یو مسجد او جامع غټه جوړه سي او د الله رب العزت خدمت پکښې وسي. اوس نو تاسو یپلا د خارجي نړۍ ته مو ولاړ سئ، خصوصا ترکیې ته او هغه ځایو ته چې هلته عثماني خلافت و، د حضرت عثمان رضی الله عنه په زرهاو مساجد داسې دي چې د مسلمانانو د نه خدمت کولو په وجه باندې هغه په کلیساو باندې اوښتي دي. د دې پر ځای چې هلته 15 وخته د الله رب العزت نوم اخیستل کېدلی، نن هلته 15 و 2 و 3 و 6 واره د پاپ په نامه باندې نوم اخیستل کېږي او د پاپ عبادت کېږي، د پادري عبادت کېږي، د عیسایانو د مشر عبادت کېږي. د دې پر ځای چې هلته قرآن ویل کېدلی، هلته نن انجیل ویل کېږي. د دې پر ځای چې هلته صف صف انسانان درېدلي وای، د لمانځه اهتمام یې کړی وای، نن هلته ګردۍ دایره جوړه ده، انسانان په غلط طریقه باندې عبادت کوي. افسوس کول پکار دي که څوک موږ ناست دلته په خپل ناحیسي کې یو، په دې ځای کې یو، خو زما او ستا سره باید د هغه مسجد غم را سره وي چې هغه په خارج کې دی. دغو مسجدو خو بیا بیخي غم را سره وي چې زما او ستا په ښار، ولایت، په بل ولایت، په افغانستان مملکت کې دی. دا عهد او پیمان د الله رب العزت سره وکړي، او الله غیرتي ذات دی چې څومره د غیرت وعدې تاسو کوئ، د غیرت فیصلې کوئ، الله رب العزت ستاسو پر دغو فیصلو باندې الله رب العزت هغه رحمتونه کوي چې د الله رب العزت د شان سره شای. نو دا کار به کوو حتما. د نن څخه به دا وعده کوو چې الهي زما چې په وس ورسېږي صرف او صرف ستا د رضا لپاره دا کار به زه کوم. خو داسې کار مه کوئ لکه د ځینو انسانان چې مزاج وي، مسجد جوړ کړي، مدرسې کومک وکړي، اسلامي اداره ونازوله، اسلامي کسان سره مرسته وکړل، کونډه او غریب یې د ځان سره
واخیستل، مرسته او کومک یې ورسره وکړي، د بل چا سره یې کومک وکړي. سبا په هر مجلس کې خبرې دي، دا مې وکړل، پلان مې وکړل، دا مې وکړل. داسې کومک نو بیا نه دی په کار. داسې مسجدونه بیا مه جوړوئ چې ستاسو په خبرو باندې بیرته د اصلي کار ثواب ختم سوی وي. خو دا کله کېدلی سي یو سړی وایي زه ریا نه کوم، مګر بیا هم ریا ځینې سوې ده. یو عام سړي ته په خپله عامیانه ژوند کې کله دا ور معلومیږي چې زه ریا نه کوم یا ریا کوم. دا خو هغه وخت زما ورونو معلومیږي چې تاسو په داسې مجلسو کې شرکت وکړئ. د ډېرو کسان څه ما اورېدل ده، وایي ما ته معلومیږي چې دا ریا ده یا نه ده ریا. زه په دې بیخي پوهېږم چې دا د الله دپاره کار دی که نه دی. وروره تا ته په دا خپل عامي ژوند کې، عامیانه ژوند کې تا ته څنګه معلومه سوله چې نه ناسته کوې، نه مجلس کوې، نه د قرآن سره تعلق دی، نه بیان ته کښې، نه بله کوې، نه دې د یو مدرسې و د اسلامي ادارې سره تعلق دی. زه په دې نه پوهېږم چې تا ته دغه درس چا درکوي، په کوم کتاب کې دا زده کړه تا وکړله چې په ریا او په غیر ریا باندې ته پوهېږي. دا هغه وخت زما ورونو معلومېدلی سي چې تاسو مسلسل دوامداره په داسې مجلسو کې چې هغه د قرآن مجلس دی شرکت وکړئ، بیا نو هغه ځایونه در معلومېږي. دا بیعت چې د حقاني اولیاو سره انسانان کوي، وای بیعت مې وکړي، دا خو د دغه شي لپاره کوي چې انسان ته هغه ځایونه نه معلومېږي چې دا ریا ده او که نه ده. دا د حسد ځای دی، د بغض ځای دی، د درد ځای دی، او که د ارامې سینې ځای دی، د ارام د سکون ځای دی. بیعت په دې معنا باندې کېږي. د دې دپاره نه دی چې اوس نو دا ځینې کسان وایي په حقاني اولیاو ته پسې، نو ولې په قرآن نه پسې کېږي، ولې په حدیث نه پسې کېږي. الله هم په قرآن کې دا خبره کړې ده. احادیثو کې نو نبي دا ارشادات فرمایل چې زما احادیث منه. ځینې کسان وایي نو ته څه کوې چې په پیر پسې، په حقاني پیر وینه، دا زما دا خبره یا ساتي، حقاني اولیا ولې پسې، د دغه مقصد لپاره پسې یو. مطلب مو دا نه دی چې موږ قرآن پرېښودی نو په هغه پسې یو، یا قرآن موږ د هغه په سبب باندې زده کول غواړو. اوس تاسو لاړ سئ تفسیر در پورته کوي، په خپلو کورو کې کښېنئ، ضرورت نشته ترجمې ته ولاړ سم، د کابلۍ تفسیر به راواخلمه، عزیزو تفاسیر پښتو دی، همداسې نور تفسیرونه شته، بلا به یې خپله وایم. که تاسو یو چا ته کښېنئ، د استاد د خولې څخه یې وانورئ، او دغه وینا کې هغه برکتونه چې شاته په لکهاو علماء کرام استادان تېر سوي دي، هغه برکتونه په دغه اواز کې درته رانقل نه سي، دا کله وحاشه بیخي نسي کېدلی چې تاسو چې پر خپل سر یا یو شاګرد پر خپل سر باندې استاذي مرحلې و درجې ته ورسېږي. نو بیا که داسې وایي نو 20 کاله مسافرینو موږ ولې بیا د کوره څخه کوله؟ یوازې د کراچي کټمل ونه که سړی په 1 لک روپۍ برداشت کړي، یو کټمل نه دی، تاسو به نه لیدلي، خسکان ورته وایي که چې ورته وایي. داسې یو نادره مخلوق الله پیدا کړی دی چې انسان ته حیران شي. هېڅ دومره هوښیار چې یو اندازه. یو وخت یو انډیوال زموږ په کوټه کې پرېوتی، د ایرانۍ ټاټ، د ایرانۍ یو رقم شوی ټاټ دی، دا په هغه ځای کې هوار و، دا ګوربچي و، دا سترنجي، دا خو بیخي موږ نه سوی هوارولی، ډېر ټینګ پکښې پیدا کېدله. دا پکښې هوار سو، نو موږ شاوخوا اوبه م ورته توی کړلې، داسې شاوخوا اوبه م ورته توی کړلې، ورته کښېنستلو. دا کټمل چې زه درته وایم د کټ سره مل وي، اصلي داسې دی. دا زموږ خلک خسکان ورته وایي، په د کابل په دو منطقو کې شته، پاکستان کې کراچي و، اسلام آباد کې ډېر دي، کراچي کې بیخي ډېر دي. نو شاوخوا م اوبه ورته واچولې، بیا دا کټمل ته موږ یقیني کتل چې رالی، د شاوخوا پر وګرځېدی، اوبو لار بنده کړې وه. نو پر دیواله باندې وختې چې کله د ملګري برابر پر چت باندې هلته ټینګ سو، ځان یې راچوه. یوازې د دغه تکلیفونو نو بیا ولې موږ ګالل، داسې نو پرېږده پسې. نو خبره مې زما ورونو دا کول چې د مسجد په تعمیر کې همیشه حصه اخلي، په خرابۍ کې حصه مه اخلي، وسعه فی خرابها. زه ولا هغو انسانانو ته حریان یم. یو خو شرعي عذر دی چې کله شرعي مشکل عذر پیښ سو، امام باید خپله کوچ وکړي او بستره واخلي، ضرورت نشته د محل د مقتدي سره، د پلان سره دلایل. شرعي عذر امام در پکښې دی، بس نو پرېږده. بالا دین امام دغه ته ویل کېږي. که څوم ستا میاشتګي په زرهاو یې، کور یې مفت وي، ډوډۍ مفت وي، هر څه مفت وي، پرېږده. امام خو نو دغه ته ویل کېږي، او دین دغه ته ویل کېږي چې شرعي عذر پکښې دی، امام پرېږده یې پسې. اما د شرعي عذر ما سیوا چې محض مقتدیان پر یو خواهش باندې، پر نفسي خواهش باندې راپورته سول، د امام په مقابل کې ودرېدله، بیا په یوه کوټه او بله کوټه او بل ځای کې د امام خلاف مشورې کوي، په دې کې زما ورونه حصه مه اخلي. هېڅکله ورته ووایاست امام ته ښه په اول سر کې خبره وکړي، طالب ته په اول سر کې خبره وکړي. که شرعي مشکل پیښ سو، نو بیا به ته حق نه لرې چې زموږ سره ګزاره وکړې. و دا شرعي مشکل به نو پر خپل عقل باندې نه معلومه یې، د شرعي مشکل لپاره به د خپل عقل ترازونه یې جوړ کړي. ورڅه پوښتنه وکړه نورو علماو څخه چې دا امام پېژني نه، ته دا شرعي عذر دی که نه دی. که شرعي عذر و، مسله او فتوا ځینې وغواړه. که شرعي عذر نه و، نو په داسې بنډارو کې حصه باید څوک وانخلي. هغو انسانانو ته زه حریان یم. بیا نو یو مجلسونه ته چې وه د افغانستان کې یو کودتا سوې ده، انقلاب راغلی، بادشاهي نیسي، په د محل کې داسې حالې شي.
دا هسې آلې څه کیسه ده د یوه امام د جوړولو لپاره شرعي عذر هم نه داسې ترکیې جوړوي سبحان الله چې د یو ملک د نیولو لپاره یو بادشاه او هغه څوک چې کودتا کوي او انقلاب راولي هغه نه جوړوي داسې آلې ښي په دې دوکان کې پر هغه درې ګزي پر هغه تاړه باندې دا انسان نه د خپل ژیرې څخه نه د خپلې لنګوټې څخه نه د خپل لباس څخه شرمېږي چې ما کار کوم راخستی یو مولوي صاحب راته ویله یو سړی ما ته رالی مقتدی مې و نو دی اوس غواړي چې ما جواب کړي مولوي صاحب داسې ښه امامت را معلوم دی دا زموږ تر امامت ډېرې پیسې درکوي درځه هغه امامت تر ونیسم نو ما ورته ویل دی هم بیدار و ما ورته ویل ته به هم کډه را سره وړې ته به هم په هغې محل کې کور جوړې نو دواړه سره ځو اوس نو څه کوې وروره شرعي عذر ما درته وویله ما ته دا مناسبه نه ده چې دلته اوس زه شرعي عذر ولرم او په زور باندې ځم تاسې را باندې شاهدان که په ما کې شرعي عذر پیدا سو بېله قسمه یې ومنئ زه ځم بېله شریف بیا درته وایم 3 واره دا خبر تکراروم که په ما کې شرعي عذر څوک وویني دا مدرسه دارالفتاح مسجد هر څه څخه تېر یم ایمان خو دې ته ویل کېږي تاسو یې را باندې شاهدان پر دې خبره باندې اما که نفسي خواهش پرې کېدل وي دا خو نو چندانې کار نه دی اولئک دا کسان ما کان لهم دوی لپاره لایقه نه وه ان یدخلوها چې مسجد ته دې داخل سي الا خائفین مګر په داسې حال کې چې دوی به بیریږي تاسو چې دلې راځئ د الله رب العزت څخه بیریږئ سخت لهم د دوی لپاره به فی الدنیا په دنیا کې خزي رسوایي وي کم انسان چې د مسجد په خرابۍ کې حصه اخلي کم انسان چې د یو اسلامي بنیاد په ړنګولو کې حصه اخلي الله دا وفرمایل لهم فی الدنیا خزي ما ته یو چا واقعه بیانول ما ته یقیني یو چا واقعه بیانول د خپلو سترګو لیدلی حال د دغه ښار د یو مسجد د امام او د مسجد د مشر د حاجي صاحب د سترګو لیدلی حال یې راته بیانوه هغه دا ویله چې کله په امام کې مشکل نه و هېڅ عذر نه و هېڅ شرعي عذر نه و نه مشکل پکښې پیښ و محض د دې لپاره چې د حاجي صاحب پر امام باندې خپله هغه خبره تیزه کړي او سپره کړي نو څه خبرې به یې ورته کولې همیشه به یې خبرې کولې خیر دا امام پرېښودی دا ځای خو شرع یې ورته وکړل هغه حاجي صاحب ما ته قسم اخلي وایي دا سړی خان و د هغې زمانې 10 کاله مخکې دا واقعه د دغه ښار ده خان و حاجي ورته ویل کېدی مشهوره سړی و او د هغه وخت خانانو مزاج داسې و چې یو رقم لباس یې اغوستی په انسانانو کې مشهوره و چې دا سړی خان دی په محله او کلي کې به مشهور و چې دا سړی پیسې لري وایي هغه انسان عالم شرع ورته وکړله هغه انسان پیسې د لاسه ورکړلې اخیر یې ول کور ته پورولې رالاله لور او ښځې د کوره په زوره ځینې ایستل موږ راوګرځول بیا ولاړې دا ځای پرېښوئ په هلمند لښکرګاه کې د مستو په اصطلاح باندې پیالې ته کښېنستی او مستې خرڅولې او دا خو د الله بندگان دي که تاسو ناحقه زه زیر کم الله دې مې قسم چې الله زما څخه انتقام اخلي که تاسو ناحقه ما زیر کړي یو مثال درته وایم الله دې مې قسم چې الله به ستاسو څخه انتقام اخلي بېله شرعي عذره بېله شرعي دلیله باندې پر یو چا باندې خپله خبره سپرول او د یو چا حریت په غلامۍ باندې اړول دا خو ښه کار نه دی یو څوک آزاد دی پرېږده ازادي ورکه دا خو د اشتراکیت و د کپیټالیزم و سوشلیزم فلسفې څخه یو فلسفه ده چې هغو انسانانو په مغربي نړۍ کې دا غوښتله چې د انسانانو څخه حریت سلب کړي ازادي واخلي او دوی غلامان جوړ کړي مزدوران یې جوړ کړي خادمان په اسلامي فلسفه کې خو زما ورونو دا نه ده پرته چې ته مزدور ولګوه امام ولګوه طالب ولګوه شاګرد ولګوه منشي ولګوه چوکیدار ولګوه د ده حریت و ازادي سلب کړه دی غلام مری جوړ کړي اسلامي فلسفه دا نه وایي د اسلام اصول دا نه وایي تاسو به همیشه د زما خبرې په یاد ساتئ د مسجد په ړنګېدلو کې حصه مه اخلئ په تعمیر کې چې څومره مو وس کېږي په هر ځای کې اجازه د عام و تام اختیار خاص نه چې هر ځای مو وس ورسېدی دا به کوئ او بل به په داسې مجلسو کې قطعا شرکت نه کوئ چې په هغه کې د اسلام او د مسلمانانو ریښې وهل وي او په درېیم قدم کې به په داسې ځایو کې شرکت کوئ په داسې مجلسو کې چې هلته ستاسو د دنیا او د آخرت خیرخواهي او غم جني پرته وي لهم فی الدنیا خزي د دغو انسانانو لپاره په دنیا کې رسوایي وي ولهم او د دوی لپاره فی الآخرة په آخرت کې عذاب وي عظیم لوی عذاب به وي لوی عذاب به وي اوس الله دا فرمایي چې په دنیا کې رسوایي اوس څنګه رسوایي ما د یو سړي په حواله د ژوندۍ تجربه درته بیان کړله نور نو نه پوهېږو چې په هغه انسان به نور کم چمونه سوي وي ولهم فی الآخرة عذاب عظیم اوس لوی عذاب به په آخرت کې وي دا به کم لوی عذاب وي نور توضیح نسته تفسیر یې نسته لوی عذاب څخه خو نو مطلب دا دی چې دا انسان به نو جهنم ته داخلیږي اوس کم انسان د جهنم او د دوژخ په 100% د هغه اور د هغه دوژخ طاقت لري الله رب العزت یې موږ ته د هغو اعمالو توفیق زما ورونو را نصیب کړي کوم اعمال چې الله رب العزت ته مقبول وي الله دې موږ ته په هغو مجلسو کې د شرکت توفیق را نصیب کړي کم مجلسونه چې د الله په دربار کې
مقبول وي. الله رب العزت دې مو د هغو انسانانو د فتنې څخه، د هغو انسانانو د شرارتو څخه چې هغوی د اسلام او د مسلمانانو خلاف دي، الله دې نجات را نصیب کړي. الله دې وما ته هم د خبرو پر دا خبرو د عمل کول توفیق را نصیب کړي او تاسو ته هم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.